د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر، ستړي مشي، ورځ مو په خیر. پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. په پیښور کې و نړیوال کانفرنس ته ویناولو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل او د القاعده او داعش ډلو منظمیدل د نړۍ په ځانګړې توګه د پاکستان لپاره یو ستر خطر بللی دی. دغه دوه ورځنی کنفرانس چې پرون پای ته ورسید د پیښور پوهنتون د سیاست څانګې او د الماني یوې څېړنیزې ادارې په ګډه همکارۍ جوړ شوی و او د پاکستان دننه او بهر ځینې پوهانو خپل مقالې او څېړنې پکې وړاندې کړې چې زیاتره یې د افغانستان د اوسنیو حالاتو او د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په اړه وې. بل لورته کرونا پاکستان کې د اومیکرون بڼې لومړی مشکوکه پیښه ثبت شوې. د پاکستان په سند ایالت کې د کرونا نوې بڼې اومیکرون لومړنی ناروغ کس موندل شوی، خو د روغتیا ایالتي وزیر وایي دوی تر اوسه باوري نه دي چې دا ناروغه رښتیا پر نوې بڼې اخته ده او که نه. بل لورته د سند ایالت عامه روغتیا ویاند وایي مسؤلین د 50 کلنې ناروغه له کورنۍ سره اړیکه کې دي چې په وینا په شخصي روغتون کې درملنه کې دا اوس په خپل کور کې کرانتین شوې ده. چارواکي وایي د ښځې بهر ته سفر نه دی کړی، خو د کرونا ضد واکسین هم نه دی کړی. د سند عامه روغتیا مسؤلین وایي د سیمې په ځینو برخو کې کرانتین پلی شوی دی. بل لورته د هند پوځ لوی درستیز او د 12 نورو جسدونه نن نوې ډیلي ته وړل کیږي. د هند پوځ لوی درستیز جنرال راوت او 12 نور جسدونه به نن نوې ډیلي ته یوړل شي چیرته چې د دوی د جنازې وروستي مراسم ترسره کیږي. راوت د هغه مېرمن او 12 هندي دفاعي پرسونل د ډسمبر په 8 د هند په جنوب کې یوه پوځي کالج ته په لاره د هلیکوپټر د سقوط پیښه کې مړه شوه. د دوی مړی به له سلور کلینه نوې ډیلي ته راوړل شي او ماښامهال به د صدراعظم نریندرا مودي او ګڼو نورو چارواکو په حضور کې ورته د درناوي او جنازې وروستي مراسم ونیول شي. ملګرو ملتونو خوست کې له څه باندې 8000 وزیرستاني کډوالو سره مرستې پیل کړې. په خوست کې طالب چارواکي له یادو مرستو خوښي څرګندوي او له نورو نړیوالو بنسټونو هم غواړي چې وزیرستانیو کډوالو او داخلي بېوزله کورنیو سره مرستې وکړي. د خوست ګلان کیمپ کې زرګونه کډوال اوسي چې له وزیرستانه دې خواته راغلي او د افغانیو پر وړاندې د ډالرو لوړېدل خلک د لومړنیو توکو پیرلو ته حیران کړي. په افغانستان کې د افغانیو بانک نوټونه پر وړاندې د ډالرو پورته کېدل خلک له سخته اندېښنې سره مخ کړي. خلک وایي د ډالرو لوړېدو د ژوند د لومړنیو توکو بیې هم د پام وړ پورته کړي. یا په وینا یې که د طالبانو حکومت د دې حالت د کابو کولو لپاره ګام پورته نه کړي، لرې نه ده چې لوږه او بېوزلۍ د ګڼو افغانانو ژوند واخلي. خو د افغانستان بانک چارواکي بیا وایي چې د نرخونو د کنټرول لپاره یې هڅې پیل کړي دي. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه، ښې چارې.